خوست کې د فراغت غونډې په دوام یک شنبه د پوهاند عبدالحی حبیبي علی لیسې څخه 400 تنه زده کوونکو 12 کلنه زده کړیزه دوره بشپړه او لومړني سندونه یې ترلاسه کړل. د دغه لیسې مدیر له پوهنې ریاست غوښتنه وکړه چې په یاد ولایت کې د زده کړو روان بهیر لا محکم کړي. نو زه د معرف نه مې هیله ده چې دوی په معرف نورم تمرکز وکړي، همداسې تشویقي برنامې جوړې کړي تر څو د معرف هغه په کلیو اطرافو کې خلک په دې ویښ شي او دغه د علم ارزښت ورته بیان شي تر څو مونږ اولادونه نور هم علم پرسته شي. فارغ زده کوونکو له ژمن سره په خبرو کې ویل چې د زده کړو یوه برخه یې بشپړه او لوړو زده کړو لپاره هم قوي هوډ لري. دوی له والدینو غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان له زده کړو محروم نه کړي. مونږ به انشاءالله عزیز په همدغه زده کړو اکتفا نه کوو، مخته به ځو او د افغانستان غویر ولس ته مو هم دته ارزو ده چې دوی خپل بچیان تعلیم او علمي اکاډمیکو ځایونو ته ولېږي. لکه څرنګه چې تاسو د شخصیت ټاکونکې مرحلې ته ارتقا کړې ده، یعنې له دې وروسته تاسو شخصیتونه جوړېږئ، خو دا هغه وخت کله چې تاسو لوړ زده کړو ته بریالي شئ. نږدې راتلونکي کې د کانکور ازموینه لرئ، مطالعه هڅه کوښښ وکړئ تر څو د هېواد بېلابېلو پوهنتونونو ته بریالي شئ، تر څو په ټولنه کې ښه مقام او دریځ خپل کړئ. که څه هم په هیواد کې د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه بند شوي، خو بیا هم زده کړیزه برخه زده کوونکو فعاله ساتلې او هر کال زرګونه متعلمین 12 کلن مزل پای ته رسوي.